چې دغه امام مالک صاحب یو ځل لګیا دی او د حدیثو درس کوي. یو نوجوان هلک راغی، راتلو سره د خلکو په اوږو قدمونه واغېشتل مخکې امام مالک لره ورسېد. خلک حیران دي چې خدای دا څنګه بې ادبه دی، دا ګورې ګناه ده. زه تاسو ته هم وایم او چې څوک راځي هغوی ته هم وایم چې کوم وخت کې څوک راشي نو شاته به کښېني، او که داسې وه چې چا په اوږه قدم نو صف کې ځای و نو خیر دی کښېنه، لیکن دا د خلکو په اوږو قدم اخیستل مخکې راتلل دا د ترمذي شریف حدیث دی. واورئ آداب د مجلس په زده کوو. حضور پاک فرمای من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الى جهنم، چې چام د خلکو په اوږو قدمونه واغېښتل نو جهنم ته ځان له پول تیار کړ، پول دوزخ ته لاره جوړه کړه. یو خو دې کبر وکړو، تکبر دی دا. دویم خلکو ته ضرر دی ورسو، خلکو ته سپک وکتل، بل توجه دی د خلکو ګډه وډه کړه. تا ته ګوري خلک، بل چې کوم استاد دی یا خطیب دی هغه تقریر کوي د هغه ډوله توجه هم ګډه وډه شو، دا ناجایز شو. دې سړي د خلکو په اوږو، حالانکې د امام مالک درس بدو چې خلکو به سرونه ښکته کړي کأن علی رؤوسهم الطیور، لکه په سر چې مارغه ناست، که لږ هم سر لقی مارغه تښتي. داسې دا ادب مجلس به مجلس کې ناست څوک دي؟ ادب به نه، امام محمد پکې ناست دی، امام شافعي پکې ناست دی، داسې غوندې غرونه پکې ناست دي، غرونه لوی لوی علما د زمانې سپینګیري مولا دی او دا دومره علما ورته ناست دي او څه شی ښودلی کېږي؟ د پیغمبر مبارک احادیث ښودلی کېږي. څه باټني یا څه ساینس یا څه الیکټریشن یا انجینیرنګ یا میډیکل دا نه ښودلی کېږي، ټوله د پیغمبر نقشه ښودلی کېږي. د حضور پاک نه محدث تاویږي را تاویږي او د پیغمبر چې څه نقشه ده او د پیغمبر کم شکل دی او کم باطن او کم ظاهر دی امت ته هغه ښودلی کېږي. د ګیا د حدیثو درس دی. دا سړي د خلکو په اوږو قدمونه واغېښتل، مخکې راغی امام مالک ته وایي دا درس دی بند کا. حالانکې زمونږ په کتابونو کې زمونږ د مشرانو اصول دا دي چې درس په خپل جاری ساتي. هر څوک چې راشي راځي دی ته به خپل درس جاری ساتي، درس به نه بند دی. وی درس بند که بند دی که وی را پاسه. امام مالک څه وی خدای سړی لیونی دی دا څه کوي؟ ورپاسېده وی را ترغاړو زه ورترغاړم. وی صاحب دا تندی دی ښکلو ښکل که چې قصه ختمه شي، یا لکه دا تروغې که لیونی دا څو غلطی دی وکړې، یو دی په ما د حدیثو درس بند کوي، غټه بیادبي دی وکړه. دویم د خلکو په اوږو د قدمونه را واغېښته، او دریم زه دې ځان ته پاسولم او را ترغاړه ورته څه چل شوی چې د چا وادي حج نه راشي سفر نه نو خلک ورته ترغاړه او بیا درې په تندي ښکل کړم چل څه دی؟ سړی ورته وایي حضرت دا غلطۍ ما قصدن وکړې، د یو حرس تلاسه مې وکړې. حرس مې دا و چې بیګا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید. دې مسجد نبی مبارک ته رادن نه شو، ملګري ورسره دي او حضور پاک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا یتمثل بی. چا چې زه په خوب کې ولیدلم زه یقیني ولیدلم شیطان زما په شکل نشي راتلی، د په حقیقت کې ولیدم. حضور پاک مې ولید، ملګري ورسره دي او راتلو سره فوراً تپوس کوي این مالک ابن انس، امام مالک څه شو؟ چا ورته وی صاحب هغه دی ناست دی او درس حدیث کوي، ستا په ګدی ناست دی اواز کوي ورته، تا ته چا وی حضور پاک دې غواړي، ته راپاڅېدې ترعد فرائصک، دا ولیدې رپېدل داسې رپېدې چې خدای ما ته به حضور پاک څه وایي، الله څه چل مې کړی دی څه به وایي راته. وی چې څنګه را نږدې شوې د دواړو جهانو مبارک سردار تا ته وایي مه یریږه او ځان ته یې را تر غاړه باسلې، دې سینې پورې جخت ونیولې او په دې تندي یې ښکل کړې. ما وی خدایا کله به د امام مالک دغه سینې له خپله سینه رسوم چې بیګا حضور پاک مبارک ورپورې خپله مبارکه سینه مږلې ده، او کله به دغه تندي له خپلې شونډې رسوم چې بیګا د دواړو جهانو مبارک سردار پې خپلې شونډې ایښې دي، د هغه مبارکې لاړې پې پرتې دي. د حرس ته وجې مې دا کار وکړ.
بس نشم ټینګېدی نشم چې دا کار سره وکړم. اوس پیغمبر مبارک ځان ته راته غاړه باسي او سینې پورې جوخ نیسي او په تندي ښکلی دا څه چل شوی د دنیا خلق دی په دې مخلوق کې مالداران او سرمایهدار او هر قسمه خلق ولې امام مالک دغسې راته غاړه باسي او ځان پورې جوخ نیسي او ښکلی دا خو څوک هغه کوي چې مینه یې ورسره چا سره چا مینې راته غاړه باسي او د سینې پورې جوخ ته ونیسي او چا سره چا مینې په دې تندي ښکل کړي دا ولې رسول الله مبارک ته پته ده چې زما مشن دې سړي په لاس کې نیولی دې ملا صاحب زه چې الله کوم مقصد د دنیا ته رالیږلی زه خو د دنیا نه لاړم زما خلیفه اوس دا دی زما جانشین دا دی هغه مشن به دې جمدې ساتي امت ته به هغه رسوي چې امام مالک تا هغه سړي دا خبره وکړه او ورته څه وایي وی بچی چې تا دا خبره وکړه اوس زمام واوره وی د کله نه چې د حضور پاک د احادیثو مبارکو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه شوی. علما خو یو مقام لري